هغه مسلمانان چې هغه بیمار دي، هغه ناجوړه دي، هغه مریضان دي، د هغه لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تحفه راستولې ده. د قرآن کریم یو داسې آیات مبارک دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د مؤمن مسلمان لپاره تحفه ده. هغه مسلمان چې هغه بیمار وي، ناجوړه وي او مریض وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کم مسلمان بیمار سي او کچیرې هغه هر ورځ د دې بیماری په حالت کې دا یو آیت مبارک 40 واري ووایي، 40 واري تلاوت کې، کچیرې دی په دې مریضي کې مړ سي ګر سره، الله دې نه کوي کچیرې دی په دې مریضي کې مړ سي، نو الله به د شهادت د مرګ ثواب ولره ورکړي. یعنی دا مرګ به د شهادت الله وګڼي، د شهادت ثواب الله ولره ورکړي. دا دی لکه شهید چې سو او کچیر دی په دې بیماری کې الله تعالی د صحت ورکړي، صحیح سي، نو په داسې حالت کې بدای سي د ټول ګناه الله ورته معاف کړي. د دې ذکر په برکت سره به یو خو بیماری الله تعالی ورڅخه واخلي، بیماری به ورشکي، شفا به الله ورکړي، او بل به الله تمام ګناهونه ور معاف کړي. څومره مهربانه ذات دی. نو دغه ذکر چې درشم دغه آیات چې درشم دینه مخکې تاسو دا ویډیو د سره شیر کړئ، تاسو دا اکاونټ در سره فالو کړئ، دا ویډیو مخته در سره شیر کړئ چې مسلمانانو ته ورسېږي چې کم په هسپتالو کې دي، کم په کورو کې مریضان دي. دا آیات مبارک تاسو ته پر سکرین باندې هم ولیکم، ډیر آسان دی. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هر ورځ 40 واري